السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمندو اوریدونکو هیلهمند یم چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې په تن ولرئ. زموږ نننی درس دی بیا هم د قبر شپه. د دې درس لومړی موضوع یا لومړی مسله ده د قبر ژبه. الله تعالی د ناشنا او بې نمونو قدرتونو لرونکی ذات دی. هغه ستر ذات پر هر څه زورور او واک لرونکی دی. څه چې وغواړي په هغه شیبه یې پیدا کولی شي. د ځمکو اسمانونو او د هغوی په غیږ کې د کائناتو پالونکی او تنظیمونکی دی. پر دې هم قدرت لري چې د کائناتو هر څیز ته د وینا ژبه ورکړي او هغه پرې وغږیږي. د بیلګې په توګه قبر ته به هم د وینا او خبرو کولو وړتیا ورکوي. عبدالله بن عبید بن عمیر وایي الله تعالی به قبر لپاره ژبه ورکړي چې هغه به پرې خبرې کوي. وایي به ای د آدم بچیه، زه دې څنګه هیر کړی وم؟ آیا ته نه پوهېدې چې زه د چینجیو کور یم، د یوازیوالي او د وحشت کور یم؟ دوهمه موضوع لحد. په اتفاق د فقهاو سره لحد له شق یعنی صندوقي قبر نه غوره دی. لحد چې د قبلې لوري ته په قبر کې دومره ځای ژور کړي چې مړی پکې ځای شي. شق چې ژوره کنده وباسي لکه د نهر په څیر، یا یې دواړه اړخونه پر خښتو یا بل څه جوړ کړي او منځ کې یې داسې شق جوړ کړي چې مړی پکې ایښودل کیږي او د پاسه پرې لرګي، تیږې، خښتې او نور د چت په څیر کیږدي. چت به د مړي له بدن نه لږ پورته وي چې بدن سره یې ونه لګیږي. د حنبلاو په نزد شق مکروه دی. دلیل کې یې د حدیث راوړی دی چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلی دی لحد زموږ لپاره دی او شق د نورو لپاره دی. د احنافو، مالکیانو او شوافو پرېکړه: که ځمکه کلکه وه او وچه وه، لحد غوره دی، ځکه سعید بن ابي وقاص رضی الله عنه د مرګ په مهال ویلي وو زما لپاره لحد وباسئ او پر خښتو یې جوړ کړی یم، لکه څرنګه چې د رسول صلی الله علیه وسلم پر قبر خښتې درول شوي وي. او که ځمکه نرمه وه او خوره وه، بیا شک ډیر غوره دی چې قبر ژر ونه لویږي. درېیمه موضوع قبر به څومره ژور وي یا قبر به څومره ژوره وي. رسول صلی الله علیه وسلم یو قبر کیندونکي ته ویلي وو د سر او پښو له پلوه یې آزاد جوړ کړه. رسول صلی الله علیه وسلم د احد د شهیدانو لپاره د قبرونو د کیندلو پر وخت ویلي وو قبرونه ورته وباسئ، ښه یې پراخه او ژور کړئ. اسلامي فقها وایي ژور قبر دا ګټه لري چې د مړي له بدن څه داسې بدبویي نه حس کیږي چې ژوندي ترې نه په کړاو شي، او همدارنګه د مړي پر ویستلو هم په اسانه سره څوک نه بریالي کیږي او مړی ښه پټ وي. شوافع او حنبله وایي د قبر ژوروالی د یوه معتدل او برابر انسان د قامت په اندازه وي، ځکه عمر فاروق رضی الله عنه داسې وصیت کړی و او چا ترې انکار نه دی کړی، او دا دواړه لاسه شرعي 4.5 ګزه کیږي. امام احمد رحم الله ویلي قبر د سړي د سینې برابر ژور وي او په دې کې سړی او ښځه یو شان دي. د احنافو په نزد قبر به د انسان د نیمایي قامت په اندازه ژوروي او یا به یې د سینې تر حده پورې ژوروي، او که د قامت له اندازې نه زیات شو هغه ډیر ښه دی. غوره یې د نیمایي قامت په اندازه دی، او اعلی یعنی ډیر لوړ او غوره یې د قامت په اندازه دی. اوږدوالی به یې د مړي د قد او د اوږدوالي په اندازه وي، او عرض پلنوالي به یې د طول او اوږدوالی په نیمایي وي.
او څلورمه مسله د مړو قبله. ټول اسلامي فقها پر دې متفق دي چې په قبر کې به د مړي ښکلی او نازک رخسار قبلې لوري ته واړوئ او مخ به یې د قبر دیوال ته لګوئ. شاته د خښته یا بل کوم څیز په داسې طریقه کیږدي چې بیرته یې د قبلې لوري نه راونه وړي د مخ یې او ستونی ستخت نشي، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم ویلی دي دا ستاسې د ژوندیو او مړو قبله ده او دا د مسلمانانو طریقه هم ده. رسول صلی الله علیه وسلم هم داسې ښخ کړل شوی و. له حتی د هغه کس مړی ښکته کړي چې ډېر ورته نږدې وي او له حد کې د ایښودلو وروسته دې ووایي بسم الله وعلى سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم. صوفي او د حقیقت ترجمان شاعر خپلو ملګرو ته په خطاب کې ویلي دي د رحمان وینا به هله در په یاد شي چې د یو دیوال ته مخ بل ته د شا شي. پنځمه موضوع تابوت. په تابوت کې د مړي ښخول اصلا د نصاراو طریقه ده. هغوی به خپل مړي تابوتونو کې ښخول. دا مهال د عذر له عمله کارول کیږي، څنګه چې د فقهاو له وینا معلومیږي. د احنافو عالمان وایي که اړتیا وه لکه د ځمکې ښوروالي چې قبر پکې سم نه راځي یا ځمکه نمجنه وي یا مړی د سمندر په اوبو کې خراب شوی وي، سنت طریقه دا ده چې تابوت کې خاورې واچول شي. د امام مالک رحم الله مسلک عالمان وایي غوره دا ده چې مړی تابوت سره ښخ نشي. د امام احمد بن حنبل رحم الله د مسلک فقهاو لیکلي په تابوت کې د مړي ښخول ښه عمل نه دی، ځکه دا نه له رسول صلی الله علیه وسلم او نه له صحابه کرامو رضی الله عنهم نه نقل دي. په دې مسله کې همدا غوره خبره ده چې زه همدې ته ژمن یم. او شپږمه مسله درې لپې خاورې. حاضرینو ته سنت دي چې له حد کې د مړي د ایښودلو او ورته د تیږو برابرولو وروسته د سر له لوري درې لپې خاورې په قبر واچوي. دا به پر قبر د خاورو له اړولو وړاندې کوئ. ابي هريره رضی الله عنه د حدیث راوي دی چې رسول صلی الله علیه وسلم پر یو کس د جنازې لمونځ وکړو، بیا یې قبر ته ورغی او د سر له لوري یې د هغه پر قبر درې لپې خاورې ور واچولې. عمر بن ربیعه د حدیث راوي ده چې رسول صلی الله علیه وسلم پر جلیل القادری صحابي عثمان بن مزعون رضی الله عنه د جنازې لمونځ ادا کړو. 4 تکبیرونه یې وویل، بیا یې وروسته قبر ته ورغی، د قبر سر ته یې ودرېدو او درې لپې خاورې یې پر قبر ور واچولې. اومه موضوع 4 پړاویز قبرونه. دا مهال د مسلمانانو په هدیرو کې لیدل کیږي چې قبرونه د شرعي طریقې خلاف جوړیږي. د قبرونو لوړوالی یو هغه ناوړه پدیده ده چې د وړیا په توګه ترسره کیږي. څوک یو منزل، څوک دوه، څوک درې او ځینې بیا 4 پړاویزه جوړوي چې دا ډول اوچت قبرونه په څرګند شریعت او نبوي سنتو خلاف دی. اسلامي فقهاو لیکلي قبر د یو لویشت په اندازه پورته کولی شي، یوازې دومره چې خلک پوه شي چې دا قبر دی. د رسول صلی الله علیه وسلم قبر هم له ځمکې څخه یو لویشت اوچت و. قاسم بن محمد ویلي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنه ته وویل ای مورې، د رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه د جوړه یارانو قبرونه راته ښکاره کړه چې ویې ګورم. ام المؤمنین عائشه رضی الله عنه راته 3 واړه قبرونه ښکاره کړل، نو ما ولیدل چې نه اوچت وو او نه ډېر ټیټ وو او د مدینې واړه سره کاڼي
پرې شیندل شوي وو. اتمه مسله د خپلوانو هدیره. دکتور وحبت زاهلي لیکلي دا مستحب دی چې ټول خپلوان په یو ځای کې ښخ کړای شي، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم د عثمان بن مظعون رضی الله عنه د قبر سر ته نږدې یوه تیږه کېښوده او ویل دا مې د دې لپاره کېښوده چې زه پرې د خپل ورور قبر وپېژنم او د ده د کورنۍ غړي هم بیا د ده د قبر په ګاونډ کې ښخ کړای شي. که شونې وي او د خپلو خپلوانو هدیره جلا جوړه کړای شي، قبرونو ته ورتګ او ټولو ته په یو ځای دعا کول لپاره اسانه ده. نهمه موضوع د قبر شپه او تش پالنګونه. غوره دا ده چې مړی د ورځې له مخې ښخ کړای شي او په هغه 3 وختونو کې نه وي چې نفل پکې مکروه دی، لکه د لمر ختلو، لمر لوېدلو، لمر درېدلو او لمر پرېوتلو وختونو کې. که څه هم چې شپه کې د مړي خاورو ته سپارل ښخول هم له کراهت پرته روا دي، دا د احنافو، حنبلاو او شوافو غوره دریځ هم دی. د شپې د مړي د ښخولو د جواز دلیل رسول صلی الله علیه وسلم په شپه کې ښخ کړای شوی و. امام احمد حنبل رحمه الله د عائشة رضی الله عنه نه نقل کړی. ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم شپه کې ښخ کړای شوی و. صحابه کرامو هم د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند پر مهال یو مړی شپه کې ښخ کړی و. ابو داود د جابر رضی الله عنه نه نقل کړی چې رسول صلی الله علیه وسلم هم یو مړی د شپې ښخ کړی و. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د جهاد په زرین دوره کې ډیر زلمیان سپېڅلي شهیدان د شپې په ترمږیو کې د قبر غیږ ته سپارل شوي. د مولانا بجلیګر له خولې مې اورېدلي ځمکې کلنګ د زورور دی، ځمکې کلنګ د زورور دی، ځوانان خوندي کړي رالیږي تش بالنګونه. نو قدرمند اورېدونکو دا وه زموږ نننی درس. هیله مند یمه چې خوښ شوی مې وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. تل بل درس پورې مو په لوی او مهربانه الله پاک سپارمه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.